السلام علیکم دا خیبر نیوز دی او زه یم اعجاز یوسفزی وړاندې کوو سر خبرونه. بانی پی ٹی آئی او بشرا بی بی خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کې فیصله اورولې شوې ده. احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د پی ټی آئی بانی له 14 کاله قید سزا اورولې ده. عدالت بشرا بی بی له دې مقدمه کې 2 کاله قید سزا اورولې ده. بانی پی ټی آئی بشرا بی بی د نایب پروسیکیوشن ټیم فیصلې په وخت موجود و. دینه مخکې عدالت 3 ځله د دې کیس فیصله مؤخر کړې وه. عدالت په 13 دسمبر خپله فیصله محفوظ کړې وه. ملټری کورټس کې د سیویلین کیسونو متعلق درخواست سماعت جسټس امین الدین مشرعی کې د سپریم کورټ وکسیزه آئینی بینچ سماعت کړی دی. سماعت دوران جسټس محمد علي مظر ویلي دی چې آرمی ایکټ د اختیار کې نه راتلونکي جرمونو ټرایل په ملټری کورټس کې نشي کېدی. وزارت دفاع وکیل خواجه حارث عدالت ته دلایل ورکولو دوران ویلي دی چې آرمی ایکټ او رولز کې ملزمانو ته د فیر ټرایل مکمل سهولت ورکړی شوی دی. د کیس نور سماعت په د ګل پورس کیږي. 9 مئی پیښو کې ککړ ملزمانو ته فوزي عدالتونو لخوا اورولې شوې سزاګانو خلاف پیښور های کورټ کې اپیلونه دایر کړي شوي دي. قاضي انور ایډوکیټ او بیرسټر سرور مظفر په ذریعه 28 ملزمانو د ملټری کورټ سزاګانو خلاف اپیلونه جمع کړي دي. اپیلونو کې دغه سزاګانې کلدم ګرځولو درخواست شوی دی. چیف جسټس یحیی افریدي په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن اجلاس کې د اسلام آباد او بلوچستان های کورټس کې د ایډیشنل ججانو تعیناتۍ په معاملو غور کولی شي. مراکش کې په غیر قانوني توګه سپین ته تلونکي د تارکین وطن یو بله کشتۍ د پیښې ښکار شوې ده. حادثه کې 50 کسان مړه شوي دي چې پکې 44 پاکستاني شامل دي. دا کشتۍ د مغربي افریقې نه سپین ته روانه وه چې پکې 80 تارکین وطن سوارو. د دوران 18 پاکستانیانو به شمول 30 کسانو بچ کړی شوي هم دي. صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف د کشتۍ پیښه کې پاکستانیانو په مرګ د افسوس اظهار کړی دی او په حق رسیدلو کسانو له واحقینو سره د تعزیت اظهار کړی دی. وزیر اعظم متعلقه چارواکو نه د پیښې رپورټ غوښتلی دی او انساني سمګلرانو خلاف یې د سختې کاروایۍ هدایات کړي دي. خارجه دفتر وایي چې خارجه وزارت کې کرایم مینجمنټ یونټ فعال کړی شوی دی. معلوماتو لپاره رابطه کولی شئ. اډیاله جیل کې بانی پی ټی آئی خلاف 190 ملین پاونډ کیس فیصله راغلی ده چې پکې بانی پی ټی آئی ته 14 کاله قید او سابق خاتون اول بشرا بی بی ته 2 کاله قید سزا اورول شوې ده. په دواړو باندې بالترتیب 14 لکه او 15 لکه جرمانه هم لګول شوې ده. دا مهال زموږ سره فداګل صاحب په لاین دی، صدر پیښور بار فداګل ایډوکیټ صاحب. فداګل صاحب ستاسو څنګه چې په علم کې دا فیصله راغلی ده 190 ملین پاونډ کیس کې فیصله راغلی ده چې پکې بانی پی ټی آئی ته 14 کاله او د هغه کور ودانې ته 2 کاله د قید سزا اورولې شوې ده. د دې ټولې معاملې به د بانی پی ټی آئی ساک لپاره څومره نقصاندې وي او د پارټۍ لپاره به دا څه معنی لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فداګل ایډوکیټ یم، د پیښور های کورټ بار صدر یم. دا خو تاسو د مخکې پته ده چې کله دا لاندې اسوسیشن نه د دې خلاف فیصلې راغلي دي نو هغه اکثر های کورټ چې کوم دی هغه بیا سیټ کړي دي. نو دا هم یو ایکسپیکټیشن دی چې دا کېدای شي های کورټ ته لاړ شي، های کورټ نه دا سزا هغه نه سیټ شي. دویمه خبره دا چې تاسو ته دا پته ده چې کله د دې کیس دا یو ځل تاریخ بدل شو، بیا تاریخ بدل شو، بیا تاریخ بدل شو. نو په دې باندې د پی ټی آئی چې کوم مشران په ټي وي ټاک شوز کې براتل مختلف چینلز باندې نو یو خبره به کوله چې کچې دا تاسو خامخا مونږ ته پته ده تاسو کې دا وایي نو چې دا وایي بیا کیس بار ولې ارجنټ کیږي. او یو ریکوست په کې دا کوم چې دا واحد کې سوچي دا تاریخ نه قبل تاریخ د خو د خبرو د 13 نه بدل شو، خو چې 13 نه کله مخکې بدل شو. حیرانتیا خبره ده چې د شپې په ټي په خبرونو کې ویلې چې سبا تاریخ بدلیږي. نو دا خو زموږ د عدالتونو یا د وکیلانو صاحبانو دا روټین نه دی. زموږ روټین دا چې موږ سره راشو عدالت ته نو قبل فرض په وکیلانو کې یو کم ني نو بیا تاریخ بدل شي یا جسې په چټوي بیا تاریخ بدل شي یا جسې وکیلانو ته وچاره نن باندې بوج زیات ته نن لیکل نه شو نو بیا په تاریخ بدل شي. خو دا د تاریخ د سحر د پیش کېدو یو شپه مخکې د شپې په خبرونو کې ویل شو چې سبا تاریخ بدلیږي. نو په دې باندې په وکیلانو کې استراب وو چې دا خو د جج کار چې تاریخ بدلی کنه بدلی په خبرونو کې دا خبر ول راغی چې سبا تاریخ بدلیږي. نو دا ایکسپیکټیشن وو چې دې بدلی کې دی او بیا فل ډوز سزا ورکړی دا
نو چونګې دا کیس الته کې موږ دا کیس د نویت کتل نه چې دا کیس د نویت خو دومره موردل چې د چې کوم 190 میلیون چې د بهر نه د پیسې راغلي وي ملک ته راغلي وي نو د پی ټی آی خلکو په دې باندې دا اکثر ذکر کوو چې دا پیسې خو ملک ته راغلي د ملک نه بهر نه دي تاسو په دې کې پته څه خبر کیس جوړ کړی دی نو په دې باندې اکثر خبرې کړي دا چې فیصله راشي ویګورو سوشل میډیا باندې نو بیا وځاته بل د خپل رائے ورکول شي چې دا کیس څومره ثابت کړی دی او دا دومره سخت سزا ورته ورکړي ده اچھا فداګل صاحب څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې به دا کیس څنګه جوړ کړی شوی دی د دې خدوخال سدي 190 میلیون پاوند د سپریم کورټ د ملک ریاض اکاونټ ته راغلي دي داسې کیس جوړ کړی شوی دی چې دا پیسې سټیټ بانک ته پکار وي یعنی حکومت پاکستان ته پکار وي یعنی د دې دامره غټ میګنیچیوډ ماته په نظر نه راځي بل خو مذاکرات شروع دي د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ هم د دې مذاکراتو دوران دا فیصله درې پیرې مؤخر شوله نو څنګه تاسو ته آیا دا تاثر اخلي چې دا یو پولیټیکل موټیویټډ کیس دی ځکه چې اخوا پولیټیکل معاملات چلیږي هم د هغې سره دا معاملات هم بدلیدل داسې ده چې یو خو تاسو وګورئ چې د پی ټی آی د څومره اوس ارضي مشران جوړ شوي چې عمران خان صاحب په خپله جیل کې دی او د څومره مشران چې جوړ شوي دي چې په مختلفو ټاک شوز کې د دې ته سټیټمنټونه وګورئ نو هر یو د بل سره ډفرنس وي د یو بل نه دي خبر نه زه چونکې پېښور های کورټ کې دلته کېیم ناست یم نو چې کله د مشرانو کې څوک پېښور های کورټ ته کیس ته راشي ضرورت یو ریکویسټ کوم چې کم از کم په خپلو کې خلک میټینګ کوئ که سبا په ټي وي باندې نه څوک انټرویو تپوس رانه کوي چې موږ به څه جواب ورکوو نو کم از کم یو یونیټل یو رنګې جواب ورته ورکوو یو یونین باندې جواب ورکوو چې پته لګي لکه تاسو وګورئ چې دا کم اکتوبر کې واقع شوی چا ویل 500 پکې مړه دي چا ویل 313 مړه دي چا ویل 20 پکې مړه دي نو هغې نه دي خلکو یو جګ هڅایي جوړه کړې وه چې دوی دې خو هم پته نشته چې مړه څومره دي او زخمیان څومره دي نن فداګل ایډوکیټ صاحب خیبر نیوز سره د خپل نظر شریکولو لپاره مون سره نور عالم ایډوکیټ صاحب په لاین دی د هغه نه به د دې کیس په اړه د هغه نظر شریکو نور عالم صاحب څنګه چې تاسو په اعلام کې د 190 میلیون پاوند کیس یعنی ریفرنس کې فیصله په باقاعده توګه اورول شوې ده عمران خان ته پکې تقریبا 14 کاله قید سزا اورول شوې ده بشرا بیبي ته 2 کاله قید سزا اورول شوې ده تاسو څه وینئ چې دا به د تحریک انصاف لپاره یا د هغوی چې کوم سیاسي جدوجهد دی څومره نقصاندeh ثابت شي هغې باندې دا الزام و چې کله هغه په طور وزیر اعظم و نو د هغه خپلې اتارټي چې کم د چې دی اوت اخیستی و چې د په پاکستان دپاره هغه کومه نو په هغه چا پیسې راغلې وې د خزانې والا پیسې هغه په بل ځای کې استعمال شوې دا الزام و القادر ټرست کې نو په هغې باندې چې دی یقینا چې دی په ټرایل کورټ کې چې دی سزا ملاویږي ټرایل کورټ کې چې دی سزا ملاویږي او عموما چې دی په های کورټ کې سپریم کورټ کې بیا کسان چې دی هغې لږ سترګې نظر زیات تیز دي آئینی عدالتونه بیا هغې چې دی بری کیسې خو په دې وخت کې حالات دا شی دي چې په کار ده چې که چېرته پولیټیکل کلچر مونږ مضبوط ساتل غواړو جمهوریت چلول غواړو نو هغې دپاره ضروري ده چې دا کم پالیټیشن دي دا ټول په یو پیج باندې شي او په دې وخت کې غلطي د یو خان صاحب نه یا د هغې اتارټي مسیوز کړې ده دا الزام دی په هغې باندې په کار دی چې دوی په یو ځای شي او د پارلیمنټ مضبوطیا دپاره هغه وکړي که نه نو نن چې دی دا پارټۍ والا سره په جیل کې دي او دا ټول شیزونه پسې راوتلي شوي دي سبا لا به بل پولیټیکل لیډر وي نو په کار دا دی چې یو خو دوی چې دی خپلې غلطیانې چاته ورکوي نه